مبین صاحب څه لرئ ځینې موضوعاتو چې بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، علیزی صاحب ته، هوتکي صاحب ته او ناصري صاحب ته ټول ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اول خو ناصري صاحب باید یو پرمختللي روغتون ته ولېږول شي چې د ده علاج وسي. دی هغه چاته ګورو وایي چې د امریکا امپراتوري یې په ګونډو کړله. هغه چاته ګورو وایي چې 52 هیوادونه یې دلته ګونډه کړل. هغه چاته ګورو وایي چې د افغانستان په سراسر افغانستان کې امنیت راوسته. هغه چاته ګورو وایي چې لنډغرو ته یې د پای ټکی کېښوده. دغه پرون تصفیه چې په پنجشیر کې سوی دی د شمال یادونه وکړه. ګورئ دا معتصب خلک هر وخت د تعصب خبره کوي. که دا خلک په اوږو کېنوي له اوږو نه دې قطع کړل بیا هم درته کنځلې کوي. تا دی وایي په هلمند او په قندهار کې ولې تصفیه ونه شوله؟ د مواد مخدر مرکز و د مواد مخدر مرکز تیر سیکولریزم امریکا، ناټو او جمع همدغه هیوادونه او همدغه حکومت چې دلته په کابل کې وجود درلوده دوی د مخدر موادو مرکز ته جوړ کړی و. په تیرو 20 کلونو کې د هر سړي کور ټکول شوی ده. په کور کې جنازې پرتې وي د یو پوچاک په خاطر باندې. ناصري صاحب هلته ته چیرته وي چې دغه جنایت او دغه وحشت دې غندلی وای؟ د قندوز مدرسه په دې خاطر باندې بمبار شوه، سبا بله ورځ به یې کلیزه وي. 200 ماشومان په وینو باندې لت پت کړه. ناصري صاحب هلته ته چیرته وي چې دغه وحشت دې غندلی وای؟ په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان له جنوب نه نیولې، له شرقه تر غربه نیولې، د هر افغان کور لوټه لوټه شو، بمبار شو. ناصري صاحب هلته چیرته وې؟ ویده وې. تعصب تر دې حده پورې د امریکا د 20 کاله جنایتونو ته یو نامشروع حکومت، د اشغال په پایله کې راغلی حکومت، هغه ته مشروع وای. طالبانو ته ګورو وای. طالب په 11 ورځو کې ټول افغانستان ونیو، ده ته ګورو وای. د امریکا امپراتوري ړنګه کړه، ده ته ګورو وای. دا وایي چې په شمال کې در کابل چرا تصفیه شروع شد؟ کابل د افغانستان پایتخت ده، باید په کابل کې تصفیه وشي. هغه جي کې چې حکومت ته خطر ده، نظام ته خطر ده، باید تصفیه وشي. دغسې بلاوې د په پنجشیر کې نیولې ورسه په ټول افغانستان کې ماته پیدا که. تیر 20 کالو کې د ډي ډي آر په نامه باندې د هر افغان کور لوټه لوټه که پنجشیر ته ولې نه تله؟ پروان ته ولې نه تله؟ کاپیسا ته ولې نه تله؟ دغه د خیرخانې کوتل چې د مفسدینو مرکز ولې نه تصفیه کېده؟ همدغه ځای چې اوس طالبان پکې تصفیه کوي. ناصري صاحب د تعصب عینکې دې لرې که، یو نظام ته ګورو مه وایه. اوس مونږ خو د دې په خاطر باندې چې تصفیه مشروع سي امرالله صالح نشو راوستلی چې تصفیه پې باندې وکړو. هغه خو یو غل مفسد د امریکانو د ناټو د تجاوز په پایله کې راغلی یو ګروزي و. حکومت مجبور او مکلف ده چې خپل ولس ته امنیت ورکړي. تا ویلې په امریکا کې خلک اسلحې ساتي، یو چاقو څوک په امریکا کې نشي ساتلی. موږ له اروپا او له امریکا نه خبر یو، د هغوی له قوانینو نه خبر یو. دلته د یو چا په کور کې زه وایم که طالبانو دغه تلاشي لږه نور هغه کړه کېدی چې د امریکانو دغه B-52 طیارې هم د همدغوی له کورونه راووځي. دا څه رقم حالت ده چې 40 دانې هغه مزایل، هغه بمونه راوځي چې په ټوله دنیا کې مثال څوک نشي پیښولی. موږ مادر اف بم لیدلی و، دلته م پدر اف بم ولیده. دا بلاوې تا د څه شي دپاره ساتلي و؟ خو که د اشغالګرو دپاره د ساتلي و پنجشیر د ماته ثابته کړي چې له امریکانو سره جګړه کړې ده. خو 600 جنرالان همدغه غلامان او مزدوران د همدغه یوې ولسوالۍ نه وو؟ د روسانو سره پروتوکولونه نه وو کړي؟ 20 کاله ډي ډي آر اوس ولې دغه ولایتونه نه تصفیه کېدل؟ ټول جنایتونه له همدغه یوې ولسوالۍ نه کېده؟ له همدغه د کوتل خیرخانې کې د اختطافګر له منګلو نه افغانان راونه ویستل شو. ناصري صاحب تا ویل له طالب نه ټوپک لرې که نو طالب څه شی؟ زه تا ته وایم تا نه که دا نیکټایي زه لرې کړم ته څه شی سولې؟ په دې نیکټایي باندې څوک هوښیار او مسلکي نشي کېدلی. د طالب سره که ټوپک وي که نه، طالب د افغانانو الګو ده. دا زمونږ اتلان دي، زمونږ قهرمانان دي. مونږ یې د مفسدینو له شر نه خلاص کړلو، مونږ یې د لنډغرو له شر نه خلاص کړو، مونږ یې له اختطافګرو نه خلاص کړو. په تیرو 20 کلونو کې یوازې په میلیونونو افغانان په مواد مخدر اخته کړي دي. وګوره په افغانستان کې زه ګرځم، زه په کابل کې ګرځم، هغه سرتیری چې د هغه په وینو باندې تاسو اپارتمانونه جوړ کړل، په کور کې ډوډۍ نسته، بچې نهار ویده کېږي. د خلکو مځکې مو غصب کړلې. کوم ظلم او ناروا چې په دې 20 کلونو کې تاسو ونه کړل؟ ته راځې د تیر د طالب نه مخکې امریکایان راغلل دلته نظام و نظام یې چپه کړه. کابل چا په کنډواله بدل کړه؟ ولې هغوی ته مجرمین نه وایه؟
زره کابلیان دا طالبانو وژلي که دا تاسو وژلي دي دا همدغه لنډغرو کولابیانو وژلي دي. د تصفیې د کمیسیون د مشر خبره دې وکړه چې هغوی وایي ډېر سختې خبرې وکړلې، هغه د وخت تقاضا وه. امیر المؤمنین چې کوم امر کړی ده چې د شپې به د چا کورونو ته نه ځئ، چې ثابته دي که څوک د تصفیې په خاطر باندې خلک تللي. بې ګازه تللی یم، په چک پاینټونو ګرځېدلی یم. طالبان په همدغه باراني شپه کې قسم په خدای د ټوپک له څوکو نه باران څڅېده، ټول هر څه هغه وسایل هم ورسره نه وو. هغه د دې په خاطر ولاړ ده چې دغه خاینان دغه سلا انتقال نه کړي، ورته ولاړ ده چې سهار سي لاړ سي بیا تلاشي وکړي. موږ د هغوی د احسان پوره وړي چې په وږي ناس باندې د دغه ملت د سوکالۍ دپاره شپه ورځ یوه کړې ده. تصفیه کوي مفسدین غداران، که څوک مفسد نه وي غدار نه وي د دې هیواد ته شوم اهداف نه لري، ولې له تصفیې نه ډارېږي؟ تصفیه زما کور ته هم راغلی ده، سهار چای مې پې باندې چکلی، په خپله کوټه په کوټه ورسره ګرځېدلی یم. زه ولې له تصفیې نه بده نه وړم؟ کومه سلا چې ته وایې ما سره شته، ما سره امر ده، موټر را سره ده، ما سره امر ده. ما همدغه د تصفیې د تلاشۍ والا ته چې راغلي وو ما ورته ویلې که د امر نه بغیر مو یو کالتوس پیدا کړي تاسو حق ده چې ځان سره یې ویسئ. زه ولې لکه هغه نه وډار شم؟ مبین صاحب په لنډه څو سوالونه تاسو ته راجع سول. یو دا چې کودتا وسي ځکه خو حکومت نسي ورته ویلی. ناصري صاحب وایي ناصري صاحب وایي چې کودتا وشو حکومت نشي ورته ویلی. د امریکانو د کرزي حکومت او د غني فاسد حکومت ته دی حکومت وایي. دا د ماته مهرباني وکړي. امریکایانو حکومت دلته مشروع و چې ولسوال د حوزې تر مسؤله پورې امریکایانو ټاکه. دلته 52 هیوادونه راغلي وو، 52 جزیرې یې درلودلې. څه سو هغه اتانور دي چې ویلې مخونه خو د میر ځانم ولې وتښتېده؟ صالح چې هغه د اختر مونځ یې اخرنی مونځ سو، له یو پټاقۍ نه 18 ګامه خیز وکړه. څه شو هغه؟ دا ملت مو چا ته پرېښوده؟ تاسو خو حکومت وایي نظام وایي په 11 ورځو کوم ګیلم ولې ټول شو؟ ولې د امریکانو د تیارو په لکۍ پسې سریښ شولی؟ دغه مظلوم خلک چې تاسو حاکمان وایي چا ته مه پرېښوده؟ که طالب ګرود او طالب تروریستان دي، بیا تر تاسو بېغیرته خلک چیرې دي چې خپل ملت مو تروریستانو ته پرېښوده؟ یو ګرو ته مه پرېښوده. 52 هیوادونه تښتي او ګرو ته حکومت پرېږدي. طالب ته ګرو مه وایه، طالب د دې هیواد مشروع نظام ده. دا نظام په قربانیو باندې ګټلی، نښتر ځواني یې پې ورکړي، په خپلو ځانونو پورې بارود تړلی دي. او ته اوس هم د کولاب او د جرمني او د اروپا په هوا کې چکرې وهې، موږ ته ګورو وایې، د خدای لیاز وکئ. دغه پروسه تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې درلودې؟ د پروسې لاسته راوړنې چې هغه وخت چې عملیات پای ته ورسېږي، علیزی صاحب ته به یې شاهد وې چې د دې لاسته راوړنې به اعلان شي. دا عملیات دي اوس وخت کې ډېرې لاسته راوړنې دي، چون میډیا ته طالبان ځکه نه راباسي چې کله عملیات پای ته ورسي، زه به درته وایم چې زرګونه میله اسلحه په کابل کې د همدغه لوفرانو لوچکانو د لنډغرو له کوره راووتل، د هغه چا له کوره ووته چې د شهید د اونۍ په نامه یې د کابل ښاریانو په سینه باندې چړې ورننویستلې ویشتلې. په ډیزبینونو کې دغه د ګندګۍ په دغه بکسونو کې برچې توپکې پرتې وې که نه وې پرتې وته کیسه له کورونه یې راویستلي. ما په خپله لیدلې په کارت پروان کې. دا څه شو؟ یو سړی څنګه په کور کې ټوپک ساتي، برچه ساتي، شرابو کارخانې جوړ ساتي، مواد در شمالی شروع کردی. خیز کجا شروع کنم؟ شمالی خاک من است، پنشیر خاک من است. تو خب 20 سال غرب کابل، جنوب و شرق افغانستان قلق کردی به اینمی نام تعصب و قوم پرستی. با امریکا کوردینات میدادی، نام افغانا را میدادی که آریسیا را بمباردمان نکردین. اینمی تعصب شما بود. امریکا اقرار میکنه که امرالله صالح جاسوس شما بود.